لکه څنګه چې زهر انسان ته ورکړي په هغه باندې داسې اثرات راولي تر مرګ تر کوم یې رسوي. بله سحر هم داسې دی. نن د سحر په اثراتو باندې خبرې کوو چې د سحر اثرات څه دي. یعنې داسې یو په زنجیرونو تړل شوی دی. بله مثلا دی د یو تجارت کوي، کاروبار کوي، یو ښه بزنس دی، نو سار کوي نظم کار. څنګه پوهېدلی شو چې د دې دواړو ترمنځ فرق وکړو چې دا عادي مرض دی او دا مرض د سحر له وجې راته پیښ دی؟ یعنی انسان داسې فکر کوي چې یعنی زه نور په دې دنیا کې نه یم یا خودکشي ورته وایم. د سحر له وجې امراضو ته راځو چې دغه امراض څنګه رامنځته کیږي؟ چې کله تاسو نوکان پرې کوئ دا ځای کې مه غورځوئ، دې نه ډېره غټه استفاده کوي. یعنې په سحر کې شیطانان او جنیات رول لري شیخ؟ حتی د نوو ښخ شوو مړو قبرونه دوی راسپړي، ځینې غیر مشروع غوښتنې دوی کوي د جنابت د حصول دپاره. موږ او تاسو داسې نمونې او داسې مثالونه لرو چې په هغې کې له داسې امراضو علاج پروت وي. جلۍ راوستله، ځوانه وه، او دا البته مخکې چا ترېنه غوښتې وه، هغوی نه وه ورکړې، خو بې ظالمان ورباندې سحر کړی. دا سر چې و سیرت صاحب دا لکه د لمنې ته راکته کېدو. که څوک دغه علایم ولري پوه شي چې ولا دا عام مرض نه دی او دغه مرض راته د سحر نه پیدا شوی دی، دوی څه وکړي شیخ صاحب؟ دا قرآن شریف په دې الفاظو کې یو نورانیت موجود دی سیرت صاحب چې هغه دپاره مسافه او دغه لپاره معنی نشته. هېواده بهر دي مختلفو هېوادونو کې کیدای شي هغسې علما هم دوی ته معلوم نه وي یا هغه علما هلته نه وي چې شرعي رقیه باندې پوهېږي، که خپله وایي الفاظ هم صحیح نشي ویلی، په طریقه هم نه پوهېږي، څه باید وکړي؟ چې د دوی که نور هم څه وسه ورته نه کېږي دغه علاج خو د ټلیفون د لارې هم کېدلی شي. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو په سحر باندې خبرې کوو. سحر خو یوه پراخه موضوع ده، بېلابېل ډولونه لري، قسمه قسم علایم لري او مختلف علاجونه په ټولنه کې مشهور دي. نن په دې باندې خبرې کوو. قدرمنو ډېر لیدونکو موږ ته پوښتنې هم رالیږلې وي. نن د سحر په اثراتو باندې خبرې کوو چې د سحر اثرات څه دي. همدارنګه ډېری مسلمانان زموږ خویندې ورونه مریضان وي، نه پوهېږي چې دا عادي او عامه مریضي ده که د سحر له لاسه مریضان شوي. په دې باندې خبرې کوو چې د سحر او د عام مرض په خپل منځ کې بیا فرق څه دی، څنګه پوهېدی شو چې دا د سحر د لاسه مریضي ده او دا عامه مریضي ده. همدارنګه د سحر له وجې امراض څنګه رامنځته کیږي، یو مسلمان باندې سحر شوی دی امراض څنګه رامنځته کیږي، او همدارنګه داسې نمونې شته چې په هغې کې زموږ او ستاسو د دغې سحر نه چې کوم امراض رامنځته شوي چې د هغې علاج پکې پروت دي. د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره خوشبختانه په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هرکله راشئ. الله مو خوشحاله کړه سیرت صاحب، تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته، ورانو هیوادوالو ته د هیواد دننه او بهر، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب راځو د سحر اثراتو ته راځو. د سحر اثرات څه دي؟ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سیرت محترم، سحر داسې یو کړنه ده چې اکثره وخت د انسان نه د طبي مشکل او د روحاني مشکل تفکیک ورک شي. سړی نه پوهېږي چې دا اوس کوم قسمه مرض ده، دا ډاکټرانو ته مراجعه وشي او که د روحاني علاج دپاره عملا کار وشي. او دا خو یو داسې زهري مواد دي سیرت صاحب چې لکه څنګه چې زهر انسان ته ورکړي په هغه باندې داسې اثرات راولي تر مرګ تر کوم یې رسوي. سحر هم داسې دی، یو معنوي زهر دی د انسان په بدن کې داخليږي او انسان د داسې حالت سره مخامخ کوي چې هغه بیا
د عادي ژوند یا عادي حالاتونه یو بل حالت ته ورځي چې د هغې تفکیک یا د هغې فرق کول بیا نو ډېر ګران وي. نو ښه به دا وي چې ځینې هغه علامې چې هغه د سحر په وجه د انسان په بدن کې پیدا کیږي تر څو پورې زمونږ لیدونکي او هیوادوال مسلمانان وروڼه او خویندې په دې باندې پوه شي چې آیا دغه حالت چې زه اوس فعلا لرم زه ورشم ډاکټر ته که روحاني علاج شروع کړم. نو لومړی په هغې کې دا ده چې دغه پخپله د انسان دا کنټرولر چې دی سیرت دا الله جل جلاله په دې مغز کې ایښی دی. دا د انسان مغز چې دی دلته پکې یو مادي قوه ده ظاهرا په دې کې یو معنوي قوه بله موجوده چې هغه ټول بدن کنټرولوي. مثلا یو مثال پیش کوو چې کله مونږ اور ته داسې ګوته وروړو نو دا ګوته چې مونږ وروړو دا ګرمایش چې دا ګوته احساس کې فورا مغز ته بیا احوال ورکوي که نو هغه ورته امر کوي چې ګوته لرې شه ترېنه لرې شه ځکه دا سوځونکی دی. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين يدعون من دون الله. دا خلقت الهی دی. نو دوی دې مونږ ته وښیي چې دوی کوم شی پیدا کړي دي د دوی بوتانو د هغې یو نمونه دې مونږ ته پیش کړي. نو کله چې دا مغز باندې سحر طاري شي چې وروسته به ورباندې تفصیلي بحث وکړو چې هغه څنګه کیدی شي نو په انسان کې څو علایم یا نشانې شروع شي. یو دا دی چې د ده په اعضاو مهمه وکړي چې هغې نه مونږ تعبیر په لاسونو کولی شو په پښو کولی شو او سر درد وي او د ملا تیر په دې کې غیر مترقبه یو قسم درد را پیدا کیږي چې هغه د درد ضد دوایي د علاج سره هغه آرامش او سکون ورته نه راځي په دوایانو نښه کیږي. نو په دغه اعضاو رئیسو کې چې پښې او لاسونه او د ملا تیر او سر شو او کله کله دغه سینې د قلب او د معدې په منځ کې یو درد احساسېږي ځکه ډاکټران ډېر پکې غلط شي څوک ورته دا د قلب او څوک د معدې او در حال چې نه هغه په معده کې وي او نه په قلب کې د دواړو په منځ کې یو درد احساسېږي. نو لومړی نښه دا ده چې په اعضاو رئیسو کې اهمو یا مهمو اعضاو کې دردونه پیدا کیږي. دا دردونه مقطعي وي دایمي نه وي یا دا مقطعي وي تر موسم پورې یا تر زمان اوقاتو یا تر مکان پورې. معنا دا ده چې مازدیګر ټیم شي د انسان په دغه ځای کې تر دې ځای پورې یو دروندوالی او تنګسیا پیدا شي. دی فکر کوي چې زه به د حنجرې تکلیف ولرم دی وایي زړه مې تنګېږي داسې یو نفس عمیق اخلي خو دته پکې فرحت او خوشحالي نه راځي. بیا مازدیګر یا د ماښام نه وروستو دا ختم شي ځکه اکثره چې مریضان نه پوښتنه کوي دوی چې د مازدیګر ټیم کې دا تکلیف سره ډېر مخ کېږي ځکه کله چې موږ همدغه موضوع دغه ته وړاندې کړو سیرت صاحب محترم روحاني علم ته په دغه وخت کې یو اثر موجودیږي هغه دا دی چې په دې وخت کې تبدیل د ملایکو هم راځي ځکه حدیث نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مازدیګر په وخت کې دا ملایکې د سپې چې کومې وظیفې والا دي هغه راځي او د ورځې چې کومه ډیوټي وظیفه یې پوره هغه ځي. په دغه وخت کې د شیاطینو او د جنیاتو تبدیلي هم کیږي او دا حدیث نه معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د ماښام وړانګې نوې راخپرې شوې او د ورځې وړانګې ټولې شوې تاسو خپل دا واړه بیرون مه پرېږدئ. زه په دې وخت کې تنشر الشیاطین په دې وخت کې شیطانان نشر کیږي. نو معلومه ده دا چې دغه یو حالت د تنګسیا یا د درد چې په اعضاو کې پیدا کېدلو نو دا د فوراً د علاج او دا په دې باندې پوه شي چې دا یو دلیل د علایمو او د اعراضو د سحر ده. بیا دا د شپې چې شي سیرت صاحب دغه درد بیا انتقالیږي لاسونو ته کله د راسته لاسته راځي دروندوالی کله چپ لاسته راځي بیا د شپې په نصف شپه چې شي نیمه شي بیا د ملا تیر کې یو درد پیدا کیږي سهار چې راپورته کیږي په سر کې یو درد احساسوي او د ورځې په وضو کې بیا د خپو درد وي نو دا درد پکې ګرځي.
نو دا یوه علامه ده چې دا کله دردونه مقطعي شو یعنی دا معنا چې که داسې دایما درد وي خو بیا لږ هلته کوم عوارض دي معلومیږي خو چې دا درد وي بیا ورک شي نو دا لومړی نښه ده دا فورا باید دا سړی یا دا څوک چې په دې باندې اخته دی که دغه څو ورځې دوامدار شي تقریبا یعنی تر 15 ورځو پورې که دغه حالت چا بدن کې احساسولو نو دا دې پوه شي چې دا د سحر د مرض علامه ده دویم دا دی سیرت سے محترم یو تشنج عصبي دته پیدا کیږي یعنی دا معنا دی په یو شی باندې تمرکز نشي کولی مثلا یو میرمن ده دیګ پخوي د دې دیګ پخولو په جریان کې د دې فکر هغه ماشوم ته ورسي یا فکر یې ځي هلته د خاوند په طرف باندې چې خاوند مو چېرته یا د مور او پلار کور طرف ته بیرته راویښ لکه خوب سوچ کې تلي دا یو تمرکز نشي کېدای شي دیګ هم ترې وسوځي ډېر وخت داسې کېدای شي نو اکثره بیا دوی ملامت یعنی دا حالت هم د سحر علامه ده دا سحر علامه شي او دا ډېره قوي ده ځکه په دې سړی نه پوهېږي تمرکز نه وي یا کله مثلا ښځې وي دا کالي وینځي زنانه وي د کالیو په مینځلو کې خپله په تصور کې راځي چې زه د وړه اغږم دا تصور بدل شي نو د کالیو د مینځلو چې کوم حرکت جامو هغه بدل کړي بیرته متوجه کړي چې نه کله کله کوټه جارو کوي سیرت سره بس دا فکر بل طرف ته لاړ شي نو دغه یو تمرکز یا ثبات فکري دا د منځ نه لاړ شي دا به یا د غمونو د وجه نه وي دا یو وخت پورې موقت بیا ختمیږي پلار مور څوک مړ وي که نه سوچونو کې ځي هغه ملګلی دا بیا نه ده د سحر علامه که دا دې دپاره 40 ورځو پورې دوامداره و دغه حالتو ته د ورځې یو ځل 2 ورځو کې یو ځل پیښېدلو چې هغه تمرکز ذهني یا ثبات ذهني په خپل ځای نه راتللو په دې باندې پوه شي دا دویمه علامه ده او دا د سحر مرض خطرناکه علامه ده درېیمه علامه سیرت سے محترم دا ده چې کله اندامونه کار پرېږدي سست شي مثلا قلم باندې کار کوي ګوتې کار نه کوي خلک بعضې وخت کې شیخ صاحب وایي لاس مې بې حسه شو یا مې دا خپه بې حسه شو او نور ښه جګ جوړي دا لږ وخت پورې بیرته دغه 10 دقیقې 20 دقیقې لا نیم ساعت دا دوام کوي دغه حالت چې شولر راځي او دا بیا معاینات هم کوي چې ستا مثلا شکر هم صحیح دی فشار د وینې هم صحیح دی نه اعصابي مشکل هم نه لري او دغسې کله په لار روانې دغه شي او کله داسې وي سیرت صاحب کله د استراحت کوي غیر اختیاري دا پخی داسې یو ټکان تی نه پوتوی چې یو ځای کې وغورځېد بیرته په خپل حالت ته عادي حالت ته راځي په داسې حال کې چې نوی په ده باندې خوب هغه علامې راغلي وي دا خپی مثلا دی غواړي چې په سنت طریقه باندې ویده شي دا خپی یو ځل ټکان کې دی نه اوږده شي بیرته راغونډه کړي نو په دې باندې پوه شي چې دا دغه دی سحر دی کله دا خو په اعضاو کې وي له همدې سره کله په ټول جسد کې یوه سستي راځي داسې فکر کوي چې زه چا تړلی یعنې داسې یو په زنجیرونو تړل شوی مثلا دی د یو تجارت کوي کاروبار کوي یو ښه بزنس یې دی نو سهار کې نظم کار ته نظم نن مې زړه نه کېږي ولې هېڅ کار هم ډېر ضروري هلته د پیسو کاروبار دی باید لاړ شي حسابي وکړي په بدن کې غیر اختیاري او کسالت سستی او مړوالی راځي چې بې موجب د هغې نه چې نه هغه په خوراک پورې تعلق ده نه خامخوابي کړې ده مثلا بس نظم هسې زړه نه کېږي په ده ته د ټول بدن هغه سستي وایي چې د ټول بدن د سست دا بیا ډېره خطرناک ځکه دا ډېر وخت راځي مثلا یو مېرمن د غواړي دیګ وکړي کله دا اراده کوي زه لږ وروسته به یې وکړم لږ پسته به یې وکړم داسې دغه وخت تېرېږي وخت ضایع کېږي هېڅ د غرمې ډوډۍ مازدیګر ته ورسي کار نه کوي یا داسې محصل دی یا متعلم دی یا یو بل وظیفې والا دی یو ورځونه په ورځ کې هفته کې داسې یو حالت ورباندې دی چې غیر اختیاري دی د وظیفې او دندې ته د نه تلو اراده کوي چې بس نه ځم نن هېڅ زړه ورته نه کېږي یو دغه دا شلل د ټول بدن بل دا ده چې دته تعطل د حواسو راځي یو خو درد وي یو تعطل وي کله داسې غوږ دغه کې چې غوږ مې اورېدل نه کوي څه چل دی یا مثلا کله په سترګو باندې جال شروع شي کله دماغ کار پرېږدي مثلا دغه هوا چې موږ ورته حواس خمسه وایي کله د خولې ذایقه دومره خرابه شي چې ښه د مالګې نه پوره ډک قطغ وي دی فکر کوي چې مالګه پکې نشته یا بالعکس وي مالګه نه وي دی فکر کوي چې زما خولې ته تروه او ترخه راځي نو که دغه حواسو کې تعطیل راغی او غیر اختیاري نو په دې باندې پوه شي چې دا عوارض
د دغه سحر دی چې دې ته سحر المرض ویلی شي. ډېره مننه شیخ صاحب. اوس به راشو د سحر او د عام امراضو فرق، یعنی هغه څوک چې د سحر له وجې مریض وي او هغه څوک چې سحر پې نه وي خو عام او عادي مریضي ورته پیښه وي، څنګه پوهېدلی شو چې د دې دواړو ترمنځ فرق وکړو چې دا عادي مرض دی او دا مرض د سحر له وجې راته پیښ دی؟ د عادي مرض او د سحر دا وي چې د دې علماو څو داسې عوارض یا هغه نښې لیکلي دي تفکیک چې سړی دا فرق کولی شي. که د خیال وي د عادي دردونو سره د زړه نا امیدي نه راځي، بله، او د سحر د مرض سره د زړه نا امیدي راځي. یعنی انسان داسې فکر کوي چې یعنی زه نور په دې دنیا کې نه یم، یا خودکشي ورته یا مثلا د ځان وژنې بیخي ځان یوازې احساسوي. دا لویه علامه ده. او کله کله داسې وي سیرت صاحب چې ځان د دنیا د یو ژوندي په حیث باندې دی بیخي نه محسوسوي. لږ دې کې لږ وضاحت پکار دی. د دې معنا څه ده؟ بله، مثلا خلکو سره ناست دی، ځان ته متوجه کړي زه چېرته یم، چا سره یم، څه باره کې مجلس دی. یا یو څوک په کور کې ناست فکر کوي چې زه په صحرا کې، یو څوک په صحرا کې دی فکر کوي چې دا په زندان کې دی. یعنی کله کله دا خپل ځان ته نه پښتو کې وایي چې ځان ته نه ورک شي، او کله کله داسې فکر کوي چې ځان ته کله کله داسې احساسي فشار ورکوي چې زه یم که نه یم. یعنی دغسې یو حالت ور باندې راځي چې کله داسې فکر تشریح هغه به وکړو وضاحت سره چې د مغز او د محسوساتو په منځ کې دا رابطه قطع کېږي. مثلا یو چا غاښ درد کوي، پوهېږي چې غاښ مې درد کوي، دلته احساس کوي، خدای خپل هغه د درد ځای محسوسولی شي. سحر داسې یو مرض دی چې بیا دنه د درد ځای ورک وي، چې اوس کوم ځای مې درد کوي خو د ده په بدن کې درد وي، هغه مغز د ده په هغه درد ځای باندې تمرکز نشي کولی. یو خو دا حالت دا ډېر خطرناک او کله دنه لار ورکې شي، هېڅ نه پوهېږم څه ما باندې څه شی شوي دي، وایي څه چل په ما شوی ده، ځکه دی دنه د هغه مرض په دې بدن کې ورک شي. ځکه دا سحر چې دی یو معنوي زهر دی، دا په دې بدن کې داسې یو حرکت کوي چې تا ته هغه ځای نه درښیي چې زه ستا په کوم د بدن په کومه حصه کې یم. نو ځکه د انسان نه کله دغه ورک شي، هغه علامې د دردونو کله چې موږ ویل چې هغه یو هغه ورکړي، یو نیش هلته ورکړي، په خپل نور په دې بدن کې ځان ورکېږي. دا د وجه بل دا ده چې د ظاهري مرض او د سحر مرض دا اکثرا په دې خوبونو کې دغه کېدلی شي، معلومېدی شي، او دا حدیث نه معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه سحر شوی، سحر المرض. نه پوهېده عایشې بي ته به ویلې چې زه نه پوهېږم چې اوس څنګه ما ډوډۍ وخوړه، وایي او ما خو فکر ته نه راځي چې ما به خوړلې. یعنې حافظه ورته خرابه کړې وه؟ نه سیرت حافظه په خپل ځای، تمرکز نه راځي، یعنی دا ذهن په یو ځای باندې تقرر نه نیسي، نه پاتې کېږي. بیا او صحیح ده وایي او بلکل او ډوډۍ مې وخوړله. ځکه عایشه بیبي رضی الله تعالی عنها فرمایي ډېر وخت به نبي صاحب کار کړی، وایي نه مې ده کړی، بیا وایي نه و کړی، کړی مې ده. خو دلته باید موږ یو وضاحت وکړو سیرت صاحب محترم چې د نبی علیه السلام دغه حالت دا جسماني و، د ده چې کوم روحاني زندگی وه چې د وحی او د کتاب الله او د وحی او د قرآن کریم په هغې باندې هېڅ منفي اثر نه و کړی، هغه بیا بل بحث دی. ځکه نو نبی علیه السلام ته بیا دا په خوب کې وښودلی شو. دی وایي چې زه ویده وم او دوه کسان راغله، یو مې سر ته پښو ته ودرېد او بل ته ویل چې د باندې دغسې قصه ده. نو اکثره دی په خوبونو باندې داسې یو خوبونه ګوري چې مثلا یروونکي خوبونه، ډارونکي خوبونه او داسې ناشنا شیان ګوري چې هغه په ویښه باندې قطعا لیدلي نه دي. یعنی هغه څوک چې ډېر ډارېدونکي خوبونه ګوري دا هم د سحر علامه؟ دا ډارېدونکي خوبونه خصوصا دغه مار، لړم، د غره نه راپرېوتل، یا داسې منډه وهل، څوک ډارول په خوب کې، غرونه لیدل، دغه اکثره علامې د دې وي چې دا سحر مدام د مرض سحر دی او دا د طبي یا د ډاکټري هغه مرض نه دی. مننه شیخ صاحب. اوس به راشو د سحر له وجې امراضو ته راځو چې دغه امراض څنګه رامنځته کېږي. او دا ډېره مهمه موضوع ده او الله جل جلاله دې موږ ټول مسلمانان د دې نه وساتي چې دا ساحران دا کار چې کوي مخکې په دې باندې وغواړو.
مثلا یو څوک زی ضدن د ضد د وجې نه د تعصب د وجې نه دشمنۍ د وجې نه او یو خوشحاله ژوند دی او کور خرابول دی او انسان خرابول دا یو ساحر ته ورځي ساحر ته ورځي هغه ته وایي چې فلانکې کس باندې غواړم سحر وکړم هغه ته خپل مادیات پیسې میسې چې څه وي حرامې هغه ته نه واخلي بیا هغه ته وایي چې که د بدن پورې کم شی لمس شوی وي هغه ماته راوړي اکثره تی کمیس لاندې څوک چې بنې نه غوندي دا تې غواړي دی چې وغوښته نو په دې کې چل دی دا ساحر دی دا جادوګر دی دا کوډګر دی چې د انسان د اعضاو او یا د ده پورې تړلي هغه متعلقات لکه تکت شی غواړي نو ځکه زمونږ مقدس اسلام وایي چې کله تاسو نوکان پرې کوئ دا ځکه مه غورځوئ دې نه ډېره غټه استفاده کیږي ساحران په خپل ګټه استعمالوي یا د بدن نه د ویښتو لرې کول دا به صحیح ځای کې کوئ خښوئ یا به دفن کوئ چاته په لاس ورنشي او که چېرته مثلا مونږ دا یو جامې یا کالي چې زاړه شي مونږ دا خیرات کوو مخکې د دې نه چې زمونږ خویندې یا وروڼه دا صدقه کې هغه زاړه کالي اکثرا وکړي دا ښه طریقه هم ده نو له هغې نه مخکې دا باید ووینځل شي پاک ووینځلی شي چې د دې بدن اثر پکې نه وي بیا پکې سحر اثر نشي کولی دا ټوټه هغه ته نه غواړي هغه ساحر هلته چې دا ورته وروړلو نو هغه ورباندې خپل تلسمات یا هغه سحر کوم هغه چې دي هغه ورباندې وایي نو ده خو بیا د جنیاتو سره رابطه ده ځکه شیاطین چې موږ تعبیر کوو نو هغوی سره دا رابطه وکړي او د هغوی دا دنده یا وظیفه ورته ورکړي نو هغوی بیا لاړ شي د انسان په دې مغز باندې حمله وکړي په سحر د مرض کې چې ته دا صحت یې نه واخلي لکه مونږ ویلې په مقدمه کې چې دلته د انسان دا ټول کنټرول چې کېږي د مغز نه کېږي کله چې د جني پیریان په دې مغز باندې تسلط حاصل کو د سحر په وجه باندې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم دا د وینو کوم ځای کې جریانات چې دلته شیطان ګرځېدلی شي دا په حدیث کې ثابته ده نو دا شیطان له دې ځایه مستقیما په دې مغز باندې اثر وکړي تمرکز وکړي کله چې په دې باندې تمرکز وکړه نو بیا د دغه احساس لکه مثلا چې ورته بلاس نه وړي هغه پې بند کړي اکثره وختي یو څوک دغه مرضي ګرم شی لاس کې واخلي لاس وسوځي وځي ولاک پوه شوی ځکه هلته هغه مغز هغه مسدود شي بند شي نو دا خپل بدن ته قمنده نشي ورکولی هغه شیطانان بندوي یعنی په سحر کې شیطانان او جنیات رول لري شیخ ټول کار د دوی دی ساحر تر هغه پورې ساحر کېدلی نشي سیرت صاحب چې د ده نه ایمان ختم شوی نه یعنی دی د جنیاتو د پیریانو د شیاطینو سره مکمل اړیکه ما کلکه نه ونه ساتي ساحران ځکه سحر بې جني کېږي نه سحر بې د دې نه چې شیطانان ورسره رابطه وکړي کېدلی نشي ځکه دوی چې کله غواړي دا شیطانان د خپل سحر دپاره مسخر کړي نو دوی ځینې ناروا کارونه کوي ځینې حرام کارونه کوي ځینې د شریعت خلاف کارونه کوي حتی د نوو ښخ شوو مړو قبرونه دوی راسپړي او هلته د هغه نوي مړي سره ښخ شوي هلته ورسره څو لحظې کیني حتی ځینې خوراکي شیان د هغوی په خېټه باندې مسه کوي هغه بیا خوري دا ساحران دوی دا کنده کارونه ونه کړي دا کار څوک کولی نشي دا کوډګر یا ساحر هغه وخت ساحر جوړېدلی شي بیا دوی کم از کم تر 40 ورځو پورې د مونځ پرېږدي سیرت دوی جنابت کې ګرځي جنابت په حالت کې د نجاست په حالت کې ګرځي بیا دوی ساحر جوړېږي نو یعنې دا خبره حل ده اوس په دنیا کې چې ساحر بې د شیاطینو د معاونت نه څه کار نشي کولی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم الله فرمایي چې دوی د خپلو دوستانو د شیاطین چې دي خپلو دوستانو ساحرانو ته دوی وحی کوي وحی دلته په معنا د القا ده ځکه د وحی مختلف تعبیرونه دي دوی ورته خبرې وراچي زده به شي دغه شي حتی داسې چې دوی په تیاره کوټه کې ناست دي او دوی د خپل د جنابت او د نجاست حتی جامې دوی په نجسې ساتي اکثرا چې دا ساحران غوړ زیر ګرځي دا ظاهري کریم مریم استعمالوي دوی اصلا جنابت کوي خصوصا په هغه وخت کې چې دوی سحر کوي څوک چې ورزي ورته غواړي چې سحر وکړي دوی به جنابت په حالت کې
حتی ځینې غیر مشروع غوښتنې دوی کوي د جنابت د حصول دپاره ځکه دوی خپل ایمان هغه خرڅ کړی دی د شیطانانو هغې مخکې خلاص دي هغوی مخکې خلاص دي دوی بیا په تیارو کوټو کښېني بیا دوی ته شبهات ښکاره کېږي یعنې یو چهرې ورته راځي هغه ورته وایي چې اوس د مونږ خدمت کړي چې کله دوی هغې نه دغه واخلي اطمینان حاصل کړي نو بیا دوی راځي بیا سکیني خلکو ته چې راځئ نو اوس دلته ناست دا ځینې خبرونه چې دوی ورکوي ځینې خبرې چې وایي ولې حدیث بخاري شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطانان چې خبرې اوري هلته د اسمان نه نو یو بل ته وایي او ځینې پکې هغه بیا رښتیا مې که نه بیا دوی وړي خپل کاهنانو او جادوګرانو کوډګرانو ته وایي چې خبره د فلانکي باره کې دغسې خبره شوې ده هغه ځینې خبرې چې تا ته وکړي مثلا چې څوک ورشي او د خبره باندې اعتماد وکړي او علامات ته داسې خبره وکړه چې بالکل ورباندې همغه خبره چې کور کې مې څنګه وه همغه چې راته ویلې حتی د کور د قطغ او د دیګ او د هغه د خوراک دا ټول درته قصې کولی شي ځکه دا خو ګرځي که نه شیاطین خو جنیات خو ګرځي مونږ خو مسلمانان په دې باندې مشکل لرو چې مونږ شرعي نسخې نه عملي کوو چې شرعي نسخې مونږ نه پاتې نو ځکه مونږ په دې غم باندې اخته یو نو دلته چې دا په دې مغز باندې تسلط حاصل کړي نو د انسان هغه تحرکات یا حواس یا هغه یو حیات چې د انسان ژوند تدبیرولی شي چې مونږ ورته عقل تعبیرو هغه مخدوش کړي عقل ته نه متاثر شي نو اکثره وخت دی بیا بېخودی که خیال مو وي بیا شطحیات وایي مونږ چې ورته چټیات وایي داسې خبرې کوي لکه بله دنیا بل چا سره چې ناست کور کې ناست خلکو ته هغه فلانکی راغی داسې څنګه چلو ولې هم داسې خبره وکړه زما باره کې تاسو څنګه منفي نظر ورکړه ډېر شکونه شکونه خو دلته راشي بلکې دی غیر اختیاري دا خبرې کوي شک کې خو یو اراده موجوده وي دی د شک نه راخواته شي هر څه ورته داسې خیالي دنیا ښکاري ځکه دا مغز دلته دغه لاندې راشي کله چې دا کار وشي نو دا رګونه چې دي سیرت صاحب په دې کې زمونږ یو د عقل یو رڼایي ګرځي که نه دغه عقل خو یو نور دی دغه رڼایي رابنده شي سیرت چې رابنده شوه نو د ده کاملا د ده دا ژوند د عادي ژوند د انسانانو نه تغییر وکړي بل طرف ته لاړ شي بیخي عادي دی نه پوهېږي چې زه په دې دنیا کې عادي ژوند کوم او دا مثلا ما دپاره اوس کوم ځای کې یم او څه لکه مخکې م چې ویل دی دغه ده د ابتدایي وجه دا صرف دومره د الله په موږ تاسو باندې فضل دی چې زمونږ قلب الله د تسلط د شیطان نه محفوظ کړی دی قلب محفوظ دی یعنې زړه ته شیطان نشي داخلي دا الله پاک ساتلی کله چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې لیس له سلطان دی قدرت نه لري دغه سلطان الله ته اخیستی که نه ځکه په عقایدو کې هم دا مسله ده که خیال وي موږ ته چې عقاید دا کوو چې شیطان چې دی لا یسلب الایمان ایمان نشي سلب کولی من المؤمن جبرن دا دغه معنا ده چې د ایمان مرکز الله دنه محفوظ کړی ده باقي کوم چې بدن باندې تعرض کوي ورځي او هلته مثلا ورباندې حمله کوي دا کولی شي دا حدیث نه معلومیږي کله چې په ده کې دغه حالت راغی سیرت صاحب د سحر دغه علامې شروع شي نو ابتداً دی څنګه پوه شي چې اوس په ما باندې مثلا نوی د سحر اثر راغی د ده په بدن کې یو قسم سپکوالی راځي یعنی دا دروند بدن سپک وي داسې فکر کوي چې زه مثلا وزن مې کم شوی ده چې روان په ځمکه باندې لکه په هوا چې روان ځکه دا دغه چې دي جنیات دا خفیف دي د وزن په لحاظ باندې دوی خفیف دي نو دا معلوم دی چې دلته د جنیات یا شیاطینو د په مغز باندې حمله کړې دی فوراً په دغه وخت خپل علاج وکړي چې دی داسې یو حالت ورته پیښېدلو او فوراً به دی ورشي مثلا کله چې دغه شیاطینو دا کار وکړو نو دلته یو سوال دی او د هغې جواب چې اوس خو دغه تسلط چې د شیطان په دې مغز باندې کوي نو دا معنا چې د شیطانان خلکو ته ضرر رسولی شي نو دلته یوه خبره موږ باید ورسره واضح وکړو چې وما هم بدوارین به من احد الا باذن الله دا هیڅ چاته ضرر نشي رسولی مګر د الله اراده ورسره ده یعنې د الله د ارادې نه خو کوم شی غیر نشي کېدلی چې دلته دا خبره یعنی سوی تفاهم نشي چې شیطانان دومره په قوت کې دي خو هلته به وروسته موږ دا خبره وکړو چې دلته ضعف په موږ کې موجود دی ځکه نسخه موږ نه عملي کړې یا موږ جنګ ته تلي وو موږ زرې نه استعمال کړې هغه دفاعي شکل هم نه دی جوړ کړی لکه نبي علیه السلام مبارک هغې دپاره دفاعي شکل دی چې وروسته خبر ورباندې و نو دلته چې کله په ده باندې دا حالت راغی سیرت صاحب محترم نو د عقل یعنی او د مغز په منځ کې رابطه قطع شي
ځکه دا هم مغز لري کنه لیونیان خو د عقل هلته تمرکز نشي کولی هغه رڼایي ورباندې نشي راچولی دلته دی معنی شي نو دا بیچاره بس ښه ځوان سړی به وي حبیبي میرمن به وي دیندار انسان به وي یو ځل به حالت بدل شي له مانځه نه رابطه قطع له عادي ژوند نه رابطه قطع خلکو سره ناسته ورته یو غم ښکاري تنګواله راځي ځان ته یو وحدت یا خلوت خوښوي چې ځان ته چېرته کښېنم څوک را سره باید نه وي دا حالت هم په صدر د اسلام کې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو 2 نفره صحابه سره سفر کړی نو دا وایي چې یو ماشوم و یو زنانه سره دی راوویستو ماشوم دا معنی چې بلوغ ته نه ورسېدلی د هغه پکې مراحق په شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولیدو دا مطبوب دی راولی یعنی سحر باندې شوی بیا نبی علیه السلام باندې دقه ځای کې دا اشاره وکړه چې دا د شیاطینو یا د جنیاتو د حمله ده چې په ده باندې کړې هماغه و چې ځینې عسکار ورسره ورته وویل او بیا چې موږ بیرته راتلو نو هغه ماشوم یا هغه ځوان هلکی الله جل جلاله ورته شفا ورکړې اوس دلته یوه خبره قابل د یادوري د سیرت محترم چې کله انسان ته دغسې حالت راتلو زموږ مشوره هم دا ده بار یو ځل د دوی د دې فن ډاکټر سره مشوره وکړي یعنی موږ خو د علامې وویلې دا نښې دي کیدای شي د انسان یو دغه وشي مثلا ترېنه دغه وشي خلچ تېنه شي دا اوس ما باندې په علامو کې غلط شي نو یو پیره به طبي هغه کوي او بیا به مثلا د روحاني علاج دپاره راځي مثلا تاسو ته مثال پیش کړم یو عالم دی علامه وحید البالی د مصر لوی عالم مفتی دی وایي چې یو کس ما ته راغی ما ته چې د ما میرمنه روماتیزم مرض لري او څومره ډاکټرانو ته چې ورغللو نو دغه ونه علاج یې وکړو خو څه فایده یې ونه کړه نو ما هغه ډاکټر سره مشوره وکړه چې تاسو د روماتیزم په هکله چې کوم علاج دا مو کوی او دا د روماتیزم دا دردونه یې که نه وایم ورته چې تاسو راولئ وایي چې راوستل ما ورباندې شرعي رقیه وویل شرعي رقیه مې چې دا پښې سمه شوه جوړه شوه هغه حالت چې مثلا د روماتیزم د کوم احساس کوو یا د روماتیزم دوا خوړ هغه نه و تغییر شو ځکه او دا خبر ورسره موږ باید واضح کړو چې کله دا شیطانان سیرت محترم له د مغز نه په دې وینه کې جریان پیدا کړي نو د انسان په بدن کې ځینې هغه اعضای سالمه چې دي هغه معوج کړي یعنی کږي کاږي کله پښه کږي داسې کله پنجه کږي کله لاس کوږ وي او دا عصبي مشکل دی غیر اختیاري یعنی دا تقریبا 2 ورځې مخکې سیرت یو ماشوم یې راوستو مونږ خواته همداسې لاسې داسې پاتې شرط الله داسې تاوېدلو نو وایي ډاکټران نه پوهېږي داسې لاس تاوېدلو ما وایي والله اعلم زه به خپله شرعي نو چې کله مې شرعي رقیه شروع کړه دا لاس قره خپل عادي حالت ته راغلی ما د دې عالم دا خبره اورېدلې وه چې هر شی طبي مشکل نه وي نو کله دغه د سحر اثر وي د جادو اثر وي د کوډو اثر وي نو دا په دې باندې بیا یعنی جنیاتو اثر وي دا لاسونه غیر اختیاري کېدلی شي کله دا خولې راکږی شي یو بیا خبر نشي کولی نو ډاکټران ته ورشي هغه دمو دوا ورکړي یا مثلا دوا ورکړي یا مثلا د نیشې یا د آرامش پچکاري ورته وکړي او څه وخت دپاره هغه سم شي لیکن بیرته دغه شي کله دا سترګې دغه شي کږي شي سپینوالی پکې پیدا شي او توروالی کاملا د هغې ځای نه ورک شي نو په دغسې حالاتو کې چې دا شیاطین په دې اعضاو باندې اثر کوي نو دلته په ظاهري کې یو کوږوالی راتلی شي شلل راځي یعنی مثلا پښې کږي شي لاس کوږ شي سترګې کږي شي یا غوږونه ډب شي بیخي کار نه کوي دی داسې فکر کوي چې خدای نخواسته د مغزي کوم سکته ده یا څه ده در حال چې دا به ورسره ده شیخ صاحب راځو دې ته چې آیا موږ او تاسو داسې نمونې او داسې مثالونه لرو چې په هغې کې له داسې امراضو علاج پروت دي سیرت لومړی د صدر اسلام نه بله صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په خپله د نبی علیه السلام په جسد اطهر باندې چې کوم سحر و او د هغې علاج خو عملا په قرآن شریف کې پیدا شو بله خبره خلاصه شو هغه واقعه مشهوره ده چې نبی علیه السلام ته صورتونه راغله او دا ورباندې الله جل جلاله شفا ورکړه
هغې نه وروستو په اوسني معاصر زمانه کې خبرو وکړو ځکه هغه تېرې زمانې به د خپل واقعاتو د خپل علاجونو خپلې طریقې او کوم مشروع لارې چې هغه استعمال کړي. زه به یو دوه درې عالمانو یو واقعي ذکر کوم بیا ځینې د خپل سترګو لیدلی حال درته یو عالم وي یو کس ما ته راوستو چې دا څټې داسې راکوک شوی و څټې کوږ بل طرف ته به یې کتل چې هر څه مو څټ ورته برابره و نه کېده. نو ډاکټران ورته مشوره وکړه دا به قالب کې خو دا امکان نه و چې دا قالب کې واچولی شي شخ پاتې و بیخي راسته کېدو نو بیا ځینې طبي هغه ډاکټري هغه چې دا ځای ګرمېدو به که نه بعد ګرم کې هغسې لږ ټکور ورکړي سم شي دا نه و سم شوی. دی کله راوستو او مې مخامخ کېنو بیچاره بس چې مخ به مې ورته راتاولو نه کېده. نو بیا مو د شرعي رقیه چې موږ انشاءالله بیان هغه شرعي طریقه د علاج چې هغې باندې مې کله وی باندې دم او دعا شروع کړه د قرآن کریم آیاتونه ورته شروع کړه نو هغه فیصدي راسمه شو دا سترې راواړوی داسې د الله په دې کلام کې څومره لوی الله جل جلاله تاثیر اخیستی. نو 3 ورځو پورې مې چې دم کو رب العالمین دا سیستم ورته برابر کو الله بیرته مخ راوګرځو جوړ شو. یو بله واقعه عجیبه ذکر کړې ده و یو جلی راوستله ځوانه وه او دا البته مخکې چا ترېنه غوښتې وه هغوی نه ورکړې خو بې ظالمان ورباندې سحر کړی. دا سر چې و سیرت صاحب دا لکه د لمنې ته راکته کېدو داسې کوړ پاوچه دونه راکړوب کړی و نه کېدو ملا یې نه رانغېدله او د همدې سره د دې سترګو نه به غیر اختیاري اوښکې روانې جړل به د خوراک سیستم هم ډېر خطرناک داسې چې څه به یې خوله کې ورکول هغه هم ډېر په مشکله باندې. ډاکټرانو سره مې د مصر دی د عالم وایي د هغې فن ډاکټرانو سره مې خبره وکړه مشهور چې کوم ځای د دا وروستی وه هغوی ورسره خپل تکلیف ایستی و به دا مرض وایي موږ ته چې مولانا صاحب موږ ته لیدلی زموږ طبي قوانونو کې داسې څه هغه نشته داسې مرض چې حالت ځکه ستون فقرات هر څه برابر هډوکي برابر عضلات برابر نو د دوی په کتاب کوم چې امراضو د کې نه بیا مې په دې باندې شرعي رقیه شروع کړله دا د سیادانې تیلو دا مې ورته دم کړل رب العالمین ته 3 هفتو پورې مې دا د مولا الله جل جلاله دا را جوړه کړه او الله جل جلاله ورته صحت نصیب وکړه. یو بله واقعه مولانا ابوبکر الجزائري محسوظل دا په خپلو بیاناتو کې ویلي د سره زما ملاقات شوی سیرت مدینه منورې ته چې موږ اول ځل حج ته لاړو نو ما د ده کتابونه لیدلي نو چا راته ویل چې دی په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې دا هغه کې ناست دي بایسکل کې او خلکو ته درسونه هم ورکوي او ځینې اجازې ورسره دي د الجزایرو خو په مدینه منوره کې باشنده و دا اکثره کتابونه به چې لیکلي تقریض ابوبکر الجزایري هغه دغه دی نو غالبا زما په خپل ګمان چې نوي عمر په جګو هغه وخت کې تقریبا 80 کال کې 15 کاله مخکې نو بیا خو بیا وفات شو. نو مازدیګر ټیم نه بعد ما ته چا ویل چې دې ځای کې کښېني نو چې ورغلم ورسره ملاقات مو شو نو هغه سره زما دغه مسلک سره یا ځکه زما سفرونه هم چې سیرت صاحب د بنګال ته او بنګلادیش ته هم دی چې دې باره کې زموږ معلومات باید کامل وي نو ما د ده نه ځینې پوښتنې وکړې ځکه زموږ عربي هم ګوډه ړنده وه په هغې وخت کې چې د ده عربي فصاحت ډېر ښه خو زموږ افهام و تفهیم سره کېدلو نو ما ورته که تاسو سره داسې څه نمونې وي او د دې علاج طریقه که تاسو موږ ته اجازه راکوئ نو الله جل جلاله د ده په قبر باندې انوار راوړئ نو ما ته څه اجازې هم راکړي چې ته کولی شي چې د دغه آیاتونه تاسو په ګټې سره تاسو دا مرضونه دم کړي خو زه به درته یوه عجیبه واقعه مهرباني صاحب د د خولې نه دا قصه کوم نو دې وخت کې غالبا د 15 قسم علما د مختلف او نور عام خلک هم ناست نو د فصاحت الله د مولانا صاحب بجلیګرو بخي بوډا خو حنجره صحیح خو د ابوبکر جزائري رحمت الله علیه قدس الله سره حنجره بالکل خراب نه خو صحیح انداز کې خبره کوله هغه ما ته ویلي چې تاسو کوم کتاب چې دا وقایت الانسان
دا کتاب باندې چې زما کوم تقریض دی عبدالسلام هغه لیکلی دی البالي عمر باندې تقریض کړی دی زه درته د هغې یوه واقعه بیان چې ما دا کار ولې وکړو یعنې د علماو ته دا مشوره څنګه وکړه چې دا کار تاسو وکړئ دی وایي چې په الجزایر کې زمونږ کوم عمومي دغه چې وه هسپتال یا شفاخانه چې وه دې پخوا کې زما مدرسه کور او د درس ځای و کله کله به دا ډاکټران مازدیګر کې ما ته راتله او سره به کېناستو ځینې عقیدې درسونه او ځینې احکام به ورته بیانول وایي دوی سره ناست یم نو په دې کې د دغې روحانیاتو کم ډاکټر چې مختلف دلته ورته رواني ډاکټر وایي عصبي عقلي دا د دې ډاکټر وایي دې ځینې پوښتنې ما سره مطرح کړي چې زما سره ځینې مریضان په دې بستر کې شته چې زه لا په علاج پوه نه یم خو زموږ مسؤلیت دی چې موږ به دوی خپل بستر کې وساتو نو دا وی لومړی ځل و چې زه زما ځواني مو وای نو وخت نو ما ورته چې بیا اجازه کوي زه به یې وګورم ځینې مریضان بیا مغه و چې کله د ویزټ یا د ملاقات وخت شو نو زه یې وروستم چې ورغلو نو هلته مې ځینې مریضان چې ما وکتل خو چې یقینا د همدوی کار و خو په دې کې مې یو ځوان وکتلو تقریبا ده به هغه وخت کې ویل چې عمر به یې د 18 د 19 په منځ کې و دا هغه مې وکتل چې د ده د سترګو ستوروالی ورک دی سپینوالی پاتې تکې سپینې سترګې دي او نور صحت ته چې ګورم صحیح برابر وایي ما ورته چې د ده مرض تاسو مخکې څنګه دی کتابونو کې او تاسو کتاب په دغه باندې زه نه یم پوه مثلا یو د درې کس ما ورته چې دا بیا هلته راول وایي چې راوستو نو ما د ماښام مانځه نه بعد 2 رکعته مونځ وکړو او دا مې وایي لومړی ځل ده چې زه په دې علاج باندې وایي زما عملا کار شروع لیدلی مو کتابونو کې دا چې وایي راوست ورسره کېناست 2 رکعته مونځ مې وکړو او الله جل جلاله مې غوښتنه وکړي چې یا رب داسې یو ځوان او دغسې یو مرض باندې اخته دی چې اشارې ورته کوي لیدل نه کوي ځکه دید په دې تورو کې دی او دا تورې تلې سپین پاتې دي نو د دوی د لکه سبا د والدینو یا د مور و پلار د ملاقات دغه دی چې دوی راځي خپل مریض ګوري وایي دلته مې علاج شروع کړ بیا دغه قصه چې اوس موږ ته ابوبکر الجزایري کوي دې وخت کې دی جاړي وایي ځکه ما په خپل ځان باندې دومره اعتماد نه و ځکه زه ګناهګار وم او مذنب وم عاصي وم وایي چې کله مې دا دغه شروع کړو لکه الهاما ما ته څوک زړه کې دا وایي چې دا صورتونه وایي دا کومه شرعي رقیه چې ده به دا مې ترتیب باندې شروع کړو موږ ته تاسو اعتبار وکړئ چې کله د ماسخوتن د مانځه یا د اذان وخت کېدلو د دې ځوان د دې سترګو د سپینوالی کمیدو د توروالی پکې قرار پیدا کېدلو نو چې کله د ماسخوتن د مانځه ټیم شو غالبا ما به ورباندې څو ځله دا شرعي رقیه تکرار کړې وي چې الله العالمین د ده سترګو بینایي بېرته خپل منځ ته راوستله ما ته هغه د راهب قصه رایاده شو چې والسماء ذات البروج چې کومه قصه ذکر چې دا د نبي علیه السلام د معجزو کمال دی دا خبره خلاص شو دوام وکړو دا خلک لاړل زه سهار درس کې ناست یم چې والدین راغلي دي چې د دوی دا ځوان زوی او رښتیا دا خبره ورسره واضحه دی وي چې د دوی هم دا یو زوی و دا د مور پلار نورې لوڼې درلودلې وایي زه درس کې ناست یم چې یو کس راغی چې 2 کسه راغلي ستا ملاقات ته ګوري دي او چې درس کې مې وایي ډېر ضرور دی دا درس کې مې وقفه وکړه وایي چې دوی اوس راغله نو بیا خندل که نه وایي زموږ د علاقو کې دا د لاس مچول کې وایي خلک علما موږ سره به نه منله وایي دوی زما لاسونه ښکل کړه چې زموږ زوی الله جل جلاله بنا کړو او موږ خو د ده نه بیخي تمه قطع وه دا خو مثلا مړ ځکه وروسته بیا داسې تکلیف کې نو بیچاره نو وایي ما هغې ځای نه وروسته بیا دې عبدالسلام مولوي صاحب ته وویلې چې ته اوس دا کتاب په دې باندې کتاب ولیکه هغې باندې مې دا تقریض وکړه او ټولو ته زما وایي اوس نه اجازه ده ناس خلک هم او فلیبلغ شاهد منکم الغایبه ټول ته اجازه تاسو روحاني علاج کولی شو الحمدلله په دې باندې چې اوس د افغانستان علما یا د سعودي علما یا د پاکستان هر ځای چې وي خو چې دغسې یو کلکه عقیدې سره وي د دې علاج سیرت صاحب چې ډاکټران ترې نه عاجز دا علاج کېدلی شي مننه شیخ صاحب اوس زموږ خپرونه خو اکثره له هېواده بهر هېوادونو کې ډېره لیدل کېږي که څوک دغه علایم ولري پوه شي چې ولا دا عام مرض نه دی او دغه مرض راته د سحر نه پیدا شوی دی دوی څه وکړي شیخ صاحب په ټلیفون له علماو سره رابطه وکړي ځکه هلته که دوی لاسرسی نه لري علاج نشي کوی دی باید څه وکړي دغسې حالت اکثره زما تجربه هم دا شریف صاحب په د هېواد نه بهر ځکه دلته خو الحمدلله زموږ ټوله روحاني ده د دې علاج زر کېږي کله چې هغه زموږ افغانان یا نور مسلمانان چې د هېواد نه بهر دي
دوی د ټلیفون د لارې دا علاج کېدلی شي سیرت صاحب. زه به دلته یو د قرآن شریف یو وضاحت وکړم. مهرباني. دا قرآن شریف په دې الفاظو کې یو نورانیت موجود دی سیرت صاحب چې هغه دپاره مسافه او دغه لپاره معنی نشته. یو مثال پیش کړو. صحابه مبارک فرمایي چې مونږ په یو سفر کې حدیث مبارک دی. بله سر. او د دې یو ځای کې زمونږ خیمې وي او هلته هم خیمه وواله د دې ځمکې لاندې نه مونږ د سورة الملک یا تبارک الذي آواز اورېدو. بیا چې کله دوی سفر نه راغله رسول علیه السلام ته دا عرض کړو وایي دا هغه څوک چې ده به سوره تبارک الذي ویلې او تاسو د آواز واورېدو. معنا په دې کې څه ده چې دا ځمکه سره له دونه دوخامته د دې معنی نشوله چې هغه انوار د قرآن شریف د اورېدو معنی شي د ځمکې، یعنې دوی واورېدو. یعنې د ځمکو خلک ترېنه واورېدو هغه څوک چې ځمکې لاندې وو. نو که د ټلیفون له لارې دا علاج کېدلی شي مشکل پکې نشته. شرعي رقیه وویلی شي. هلته هم دوی کولی شي که زمونږ د خپرونې په دقت سره واوري او مثلا دوی دا علاج کولی شي مشکل نشته هغوی پخپله. خو ابتداً څه تجربه یا دغه ضرور دی ورته سیرت، یعنی په صحیح الفاظو باندې ویل یا هغه څه چې مونږ وایو د هغې صحیح طریقه باندې استعمالو دا علاج کېدلی شي. شیخ صاحب دا هغه څوک چې له زمونږ او ستاسو لاسرسی نه لري دلته له هېواده بهر دي مختلفو هېوادونو کې کېدای شي هغسې علما هم دوی ته معلوم نه وي یا هغه علما هلته نه وي چې شرعي رقیه باندې پوهېږي که خپله وایي الفاظ هم صحیح نشي ویلی په طریقې هم نه پوهېږي څه باید وکړي؟ دوی ټلیفون له لارې سیرت صاحب د خپلو علماو سره رابطه وکړي او دا خو د دوی علماو مکلفیت هم دی سیرت صاحب. هغه هېوادوال چې د هېواد نه بهر دي او هغوی لاسرسی نه لري هغوی خو یو حق په موږ ادام دی چې د دوی که نور هم څه وسه ورته نه کېږي دغه علاج خو د ټلیفون د لارې هم کېدلی شي. او دا ځکه چې یعنې دا ذهن کې باید موږ واچو چې قرآن شریف کې دا قوت شته چې هغه که د ټلیفون له لارې وي حتی داسې هم کېدلی شي چې صوتي ثبت شي هغه علاج طریقه او دوی ته ور ولېږلی شي هغوی د هغې طریقې نه هلته عملا ترېنه کار واخلي کېدلی شي. مثلا شرعي رقیه ورته ثبت کړي هغه د ورځې کم از کم 3 ځله واوري. یو څو داسې صورتونه چې کوم د ما د کوم عالم ذکر وکړو د هغه د خولې نه لکه سورة مزمل یا سورة مدثر یا سورة جن یا سورة صافات سورة فتح او سورة یاسین دا شپږ صورتونه په حدر انداز کې ویلی شي یعنې ډېر په عجله او جلتۍ سره ونه ویلی شي. او بل دا سورة فاتحه چې د دې ټولو په راز کې دی. یو حدیث مبارک دی چې اللهم بسم الله ارقیک الله یشفیک من کل داء یؤذیک دا حدیث مبارک دی. یا اللهم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما دغه چې نبی علیه السلام به دمول په دې باندې خاص کر د سیادانې تیل دم کړی شي. یعنی دا ممکن دی که د هېواد نه بهر هم وي د ټلیفون د لارې یا د ثبتي د لارې علاج کېدلی شي. مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو مننه کوم. الله هم خوشحاله که قدرمند ډېر مننه تاسو. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او دغه مهمه موضوع چې ډېری هېوادوال زموږ ورونه او خویندې له دغې مشکلاتو سره مخ دي نن مو تاسو ته د سحر اثرات همدارنګه د هغې امراض بیا په دې باندې پوه شولو چې عام امراض عادي امراض او هغه امراض چې د سحر څخه رامنځته شوي څنګه یې سره وپېژنو څنګه یې جدا کړو د حل لارې او علاج یې څنګه کولی شو دا تاسو را سره واورېدل. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.